یو موټی سو پښتنو ته دا جولۍ اچوم دا جولۍ پښتنو ته اچوم چې یو موټی سو سره د خپل تربرګېنت بدیګانې او دشمنیګانې دغه مړي مو ډېر دي چې د سره ومو کړل دغه مړي مو ډېر دي چې د سره ومو کړل خدای ته وګوره چې د کوم مړي مو کړي دي دغه جوړې وکړو نوره یو موټی سو سره د خپلې دغې بال بچې ته مستقبل ته وګورو په دغو بال بچې باندې رحم وکړو دغه پاره څه وکړو چې یادوي دی چې ما ته پلاره نیکه څه کړي زه به څه یادوم چې ما ته پلاره نیکه څه کړي دي ما ته پلاره نیکه توپک پرېښی ده تعلیم یافته نوجوان ما ته پلار نیکه توپک پرېښی ده ما ته پلار نیکه بدي دشمني پرېښې ده انشاءالله چې ما تا بچیانو ته ګوړوبای پرېښه چې څومره دا ګوړوبای ورته راولو چې پنجاپۍ بیا ما بیټنو په ګیس باندې چایه مړۍ پخوي یا فیکټرۍ به په چلوي اما ولا تورسره به په دربلو په غوسیو باندې چایه مړۍ پخوي له سترګو بیا اوښکې بیا ځي ارمان دا ده که جله صبره خدای وایي چې صبر کوو که نوره قسم په خدای چې موږ صبر پیمانه ډکه ده خو کوو به صبر به کوو دغو بیټنو خاورې چې دغو غرو چې سره زر دي سره زر تیله ګیس نه دي قسم ده سونه ده په چې سونه که سونه جوته نسله ما 12 کاله مخکې انټرویو ورکړې ده د یوې ریډیو ته وایس اف امریکا باندې چې دا ما بیټنو غرونه دا له خزانو نه ډک دي دا 2 خزانې ته تر وباسه له تیلو یا ګیس والې سره زر دي په چې هغه کاڼی ده په چې هغه له سرو زرو نه قیمتي ده وده یې بیټنیان وده یې بیټنیان وده یې پرېږده نوره سیاست پرېږده نوره د پارټیو سیاست پرېږده 15 شل ورځې بیا پارټیو سره زغلې کوه جنډې ښوروه زنده‌باد مرده‌باد نارې کوه خو د باقي 15 کاله خدای ته وګوره دغو بچو باندې رقم وکړه دا غرونه د خزانو ډک دي قسم په خدای چې دوره خزانې چېرته نشته لکه د تا په زړه کې دا یو بچی به د کروړپتي یا ربپتي نن به د دالته ګړد وړد 300-400 ګاډي ولاړو ما بچی به په موټرسایکل نه راته ما بچی به په پښو نه راته ما بچی به 1 کروڑ ګاډي چې راته خو ته وده یې بیټنیان بیټنیان وده یې ودو زه د نوجوانانو ته دا خبره کوم د یونیورسټیو کالجو والې ته چې خدای دې پاره خپلې نوکري پسې مه پرېږده خپلې تنخوا پسې مه پرېږده زیش کې دغو بچو باندې رقم وکړه څه شی په نوکري کې په تنخوا څه شی کې چې دلته د سره زري دلته د هغه قیمتي کاڼی یا دا ګیس یا دا تیل نوکري باندې به میتازې کې په نوکري به څه شی کوې ټول بیټني ګبرو ته لاړ شه ملیشې جنډې په لکې دي که نه ملیشې نه څوره شهیدان درته راوړو څوره د ګبرستانو چې جنډې لکې دي دا ټول وال شهیدان په ګبرو چې شخصي خدای ته وګورو نوره دې نه بعد رویش سو چې د کیلو میدانونه سره آباد کړو شغلونه کوو